د پاسپورت اخیستلو لپاره تازه او نوی اعلان. اوس څنګه کولی شو په یوه هفته کې پاسپورت ترلاسه کړو؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. طالبان له دې وروسته به د پاسپورت غوښتونکو ته یوه اونۍ کې پاسپورت ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کولی شي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوه خبري غونډه کې وویل هفتهوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کومه اونۍ کې چې چا ثبت نام وکړ په هغه اونۍ کې به یې نوبت رسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د حسیب په خبره د نوملیکنې سایت به هفتهوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نومونه ثبتیږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ویلي سبا به د کابل په دریو برخو کې دارالامان، قلی زمان خان او تنگي ترخیل کې د پاسپورټونو د ویش څانګې پرانیزي. د هغه په خبره له دې څانګو به په ورځني ډول 2000 پاسپورټونه متقاضیانو ته ویشل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې ډیر شمېر خلک د پاسپورت د اخیستلو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دوی په خبره د پاسپورت اخیستلو لپاره باید میاشتې انتظار وباسي.